رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم ورته واخیست صحابه کرامو زما د قسم په الله که زه په دې بیریږم چې زما امت به الله دونه وږی کړي دونه بې خوار کړي دونه بې مجبوره کړي چې دوی به د ډېرې لوږې مجبورۍ څخه هلاک شي. قسم یې دی په الله که زه په دې بیریږم خو لیکن په دې بیریږم چې تاسو ته به الله تبارک وتعالی دونه مالونه درکړي دونه مالونه به الله درکړي چې اخر به د دې مال د ګمراهۍ په خاطر باندې تاسې د ډیر مال په وجه باندې د ډیر دنیا په وجه باندې د ډیرو اسبابو په وجه باندې د ډیرو مادیاتو په وجه باندې به تاسې د ګمراهۍ خواته ولاړ شئ. بیا به تاسې داسې خوی لرئ چې یو پر بل باندې به فخر سره کوئ. زموږ اوس هم دا رقم دی زموږ په کلي وطن کې دا رقم کیسې خو شته چې یو سړی د کور ګیټ ښایسته کښېږدي یا بل تربر که جوړ ګیټ و هغه یې ونړوي بل ګیټ کښېږدي هغه که یې څه ټیل میل پر دروازه لګولی یا بل بیا دردلی څه زورور ټیل ولګوي بلکې شپږ فوټه دروازه یې شوی بل یې اته فوټه کښېږدي وایي د دروازې زما دروازه ولې کوچنۍ دا خو سته نو دا تربلګلوي کې خو دا کیسې شته په دا ښار کې لا دونه دا کیسې نه وي په دا ساراو کې بیا دا کیسې بیخي ډېرې حساب سره کوي هر شي ته حساب کوي. زما شناخته دي زما ملګري انډیوالان مې یو راولاړ سو یو کاروباري یو ځای یې رانیوی بل چې په دې خبر سو چې دا ځای یې رانیولي وچ کلک صرف د تربلګلوي په خاطر باندې دم هغه کار شروع کړي هغه شی یې رانیوی. او زما یو ملګری دی حاجي شاه محمود حاجي صاحب نومیږي ډېر نیک سړی دی ډېر صالح سړی دی. هغه وایي زه دوبۍ ته ولاړم یو داسې یو ځای دغه ته ورغلم یو سینټر ته ورغلی د دې پر سر باندې هوټل دی لاندې مارکیټونه دي ډېر غټ ځای دی ډېر غټ ځای دی. نو یو ملګري مې راته وویل چې دا د یو عرب و یعنې د دې تقریبا د ورځې زموږ او ستاسې په حساب باندې په کروړونو روپۍ د دې د ورځې آمدن و ډېر غټ ځای و ډېر غټ هوټل یې په سر باندې جوړ و لاندې بیا مارکیټونه وه دوکانونه و ډېر غټ حساب و د دې یعنې په کروړونو روپۍ د ورځې آمدن و. وایي دا د یو عرب و د دوبۍ هغه راولاړ سو په دنیا کې یو ځای خمار کوي په دا یورپي ملکو کې دا هوټل هم په خمار کې کښېښوی اوس دا هوټل د بایللی دی خمار کې بایلوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې خلک به دا د دنیا په خاطر باندې دونه سرکشه سي د الله تبارک وتعالی چې سړی په کروړونو روپۍ په خپله جایداد باندې سړي ته آمدن را رواني د هغه باوجود د انسان په ذهن باندې دونه شیطان غالب وي دونه فکري شیطان جوړ سوی وي چې دی دا ټوله هوټل یا دا ټوله جایداد دی په خمار باندې ورکوي یعنې نور باندې پیدا کوي نو نوره منو دا ګمرهي څنګه وي. او زموږ او ستاسې د دغه وطن او د دغې علاقې خلک دا رقم دي چې اول وار یې د سوکه کارونه رواني بیا لږ مخته تللي دي بیا لږ نور مخته تللي بیا ښه جایدادمند سوي دي بیا اخیر بیا دا تمیز نه ورته معلومېږي چې زه اوس حلاله ګټم که حرامه ګټم حتی د حرامو دروازې ټکوي چې ورته ولې دا حرام کوې وایي زما خو مجبوري ده زه مزید ترقي د دې حرامو له لارې ما سیوا نسم کولی. نو دا خو د ژوند د معاشرې خبرې دي د انډیوالانو د ملګرو نو ګره خبرې خو نو بیا ښه خوند نه کوي سړی وکړي خو لیکن دا رقم خبرې شته چې خلک د ډېرې دنیا سه د ډېرو پیسو سه اوس دی نور مزید 15 قدمه په حرامو کې ځي وایي بیا زما دنیا نوره ډېرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه صحابه کرام قسم واخیستی والله ما الفقر اخشى علیکم قسم مې دی په الله که زه په دې بیریږم چې تی به ډېر مسکینان سي ډېر وږي به سي خو د دې څه بیریږم پر تی باندې به دنیا دونه زیاته سي چې د ډېرې دنیا په خاطر باندې به بیا یو تاسو یو د بل مقابلې سره کوئ په دنیا کې او بیا به د دغې مقابلو په وجه باندې د دغه سرکشۍ په وجه باندې به بیا الله تبارک وتعالی تاسې داسې هلاک کړي لکه له مخني قومونه چې لکه قارون چې هلاک نعوذ بالله الله تبارک وتعالی به تاسې داسې هلاک کړي. مقصد د حدیث دا دی چې د الله جل جلاله په دغه کې په د الله په بندګي کې د مؤمن مسلمان دپاره صبر او برداشت او لوړو خلکو ته نه کتل لاندې خلکو ته کتل دا د انسان دپاره ضروري ده. که نور خو اصلي زندګي الله تبارک وتعالی تیری 100 کاله له مخه زما غالب دا ګمان دي چې اوس په دا مسجد کې څه کسان ناست دي 100 کاله له مخه به دا یو هم نه و او پر دې باندې به نور خلک حکیمان و دا شاوخوا جایدادونه او کورونه به د نورو خلکو وه نن هغه خوارکیان څوک پېژني لا نه چې دا پلانکی خان یا پلانکی حاجي صاحب یا پلانکی هېڅوک لا نسته. بیا دا خبره یقیني ده دونه یقیني لکه دا زموږ او ستاسې اوس ناسته چې یقیني ده
چې بیا به داسې زمانه راسي چې دا اوس حاضر خلک چې دا موږ ته ګرځو په ښو نومانو یادېږو دا به بیا یو لا نه بیا به نور مخلوق دلته بیا به موږ او تاسې څوک نه پېژني. نو ځکه دا مختصره زندگی بني حق ابد الابد زندگی مه خرابوي.